سلامونه، وخت مو په خیر. له مالال میډیا څخه د نن ورځې ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد خبیب حسرت یم. د هیواد ویلچر بسکټبال معلول لوبغاړو نن له غرمې مخکې د تایلند آسیایي جام سیالیو په 5مه لوبه کې متحده عربي امارات ته ماتې ورکړه. د هیواد د ویلچر بسکټبال ملي لوبډلې مسؤلین وایي چې دغه سیالیو په دوام کې د هیواد لوبغاړي نن سهار د کابل پر وخت له متحده عربي امارات سره مخامخ شول او په پای کې خپل سیال ته د 50 ګولونو ماتې ورکړه. سبا به د هیواد ویلچر بسکټبال ملي لوبډله د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې له کویت سره سیالي کوي. د ارزګان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د ارزګان د 1402 کال د غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون د رئیس مرزا محمد امیرزي او د فوټبال فدراسیون د سیالیو د ترسروي غړو او 8 ګډونوالو کلبونو د استازو په حضور افتتاحیه مراسم نن ترسره شول. په دغه سیالیو کې میوند، صداقت، استقلال، ځوانان، الفت، اتفاق، وحدت او سیار لوبډلو ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې دغه سیالیو اتله لوبډله به له سویل لویدیځ زون څخه د افغانستان اتلانو لیګ مقدماتي سیالیو ته لاره هم ومومي. پامیر لیجنډز لوبډلې 5مه لوبه هم وګټله. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالیو په ترڅ کې د پامیر لیجنډز لوبډلې یو ځل بیا بهترینه لوبه وکړه او د یوې غورې هررخیزې لوبې پر مټ یې سیالې هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د 25 منډو په توپیر ماتې ورکړه چې په دې سره یې خپله 5مه پرلپسې سیالۍ هم وګټله. افغان کرکټ لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې 8 مقام ته ورسېده. د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنۍ سیالیو لپاره نوې کلنۍ درجه بندۍ اعلان کړه. د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو سیالیو لپاره نوې کلنۍ درجه بندي اعلان کړه چې پکې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په تیرو 10 یو ورځنیو سیالیو کې د غوره لوبو پر مټ 18 زیاتې نمرې ترلاسه کړي دي او د 88 نمرو پر مټ یې په یاده درجه بندۍ کې 8 مقام خپل کړی دی. د ترکیې د ټاکنو له امله د اروپا اتلانو لیګ فاینل کوربه بدل شو. د راپور له مخې د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډیلی میل څرګنده کړې چې د اروپا د فوټبال اتحادیې د 2023 کال د اروپا اتلانو لیګ سیالیو د کوربتوب د لوبغالي د بدلولو اقدام کړی دی. ټاکل شوی د اروپا اتلانو لیګ پای لوبه د جون په 10مه د ترکیې د استانبول په اتاتورک لوبغالي کې ترسره شي. انګلیسي ورځپاڼې لیکي اروپایي ټولنه په پام کې لري چې وروستۍ لوبه له استانبول څخه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته انتقال کړي. دا به لومړی ځل نه وي چې د اروپایي لیګ فاینل لوبغالی بدلیږي لکه څنګه چې تیر کال د لیګ فاینل له سان پټرزبورګ څخه پاریس ته بدل شوی و. د النصر نوی روزونکی د رونالډو دښمن وخوت. سعودي رسنیو په النصر کم کې د رونالډو لپاره بد خبرونه خپاره کړل. د ځینو رسنیو د راپور له مخې د النصر کلب مدیران د دغه ټیم له فرانسوي روزونکي ګوښه کېدو وروسته د النصر کلب لپاره د مناسب انتخاب په لټه کې دي. مګر په ریاض کې د یوونټوس د مشر روزونکي شتون په اړه تر ټولو مهمه خبره د رونالډو سره د هغه اختلاف دی. کله چې الیګری یوونټوس ته راستون شو د رونالډو سره د هغه اختلاف پیل شو او په پای کې پرتګالي سوپرستار له تورین څخه د مانچستر یونایټډ په لوري روان کړ.